السلام علیکم. د لوی او سپیڅلي رب په نامه ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. غني به د راتلونکي ولسمشر تر ټاکنې په واک کې وي. په افغان حکومت کې سرچینې وایي د سترې محکمې له حکم سره سم به ولسمشر محمد اشرف غني د راتلونکي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې په واک کې پاتې کیږي. د ولسمشر یو شمېر نمایندان ټینګار کوي چې محمد اشرف غني باید له قانون سره سم د غبرګولي یا جوزا پر لومړۍ نیټه واک پرېږدي، خو ارګ یې په ځواب کې ویلي چې د ولسمشر د کاري مودې 6 میاشتې لا پاتې دي. که څه هم سترې محکمې د خپلې پرېکړې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې محکمې د یو حکم له مخې د ولسمشر د واک موده د راتلونکي ولسمشر تر ټاکلو کېدو غځېدلې ده. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون داسې وایي: دوی له دغې پرېکړې خبر دي، خو په خبره یې تر اوسه د محکمې د پرېکړې مکتوب اړوندو ادارو ته نه ده رسېدلی. تېره ورځ د ولسمشرۍ یو شمېر نمایندان د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د ملي یووالي حکومت په واک د غبرګولي میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او له دې نیټې وروسته یې د کار دوام مشروعیت نه لري. دې نمایندانو ویلي دي چې د حکومت مشران اړ دي واک پرېږدي، خو په ډاګه کړې نه وه چې څنګه او چاته. د نمایندانو ویلي وو چې که ستره محکمه د اوسني حکومت د کاري مودې د غځولو پرېکړه کوي، دا به له قانونه ښکاره سرغړونه او د قضایي بنسټ خپلواکي ته زیان رسول وي. خو د ارګ د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي بیا له بې له دې چې د سترې محکمې د پرېکړې په اړه څه ووایي، زیاته کړې د ولسمشر د واک لا 6 میاشتې پاتې دي. نوموړي ویلي: د اساسي قانون د تفسیر مرجع معلومه ده. موږ په 2009 او کلونو کې هم د دې شاهدان یو چې د وخت حکومتونو 2014 ورته ستونزه درلوده، خو کله چې اساسي قانون تفسیر شو دا موضوع حل شوه. په ورته وخت کې موږ 6 میاشتې وخت لرو چې د حکومت 15 کاله پوره شي. د افغانستان د اساسي قانون په 61 ماده کې راغلی دی چې د ولسمشر د واک موده د 5م کاري کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه له ټاکنو وروسته پای ته رسیږي. په دې ماده کې دا وضاحت نشته چې که ټاکنې ځنډیږي او د ولسمشر برخلیک به څه وي. په 2014 کال کې د ولسمشري تېرې ټاکنې لانجمنې شوې او پایلې ډېرې وځنډېدې چې له کبله د ملي یووالي حکومت د 1993 کال د تلې په میاشت کې لوړه وکړه. د ارګ استدلال همدا دی چې د ولسمشر د لوړې له مراسمو تر اوسه 15 کاله نه دي پوره شوي او تر دې مودې لا 6 میاشتې نورې هم پاتې دي. د ولسمشري راتلونکې ټاکنې هم لومړی د همدې کال د وري 21 ته پلان شوي وې، خو بیا وروسته د چنګاښ 29 او بالاخره نویو کمیشنرانو د راتلونکي تلې میاشتې 6 نیټې ته وځنډولې. ملګرو، خپل نظرونه مو موږ سره شریک کړئ چې آیا د اشرف غني حکومت چې د 6 میاشتو لپاره یې وځنډو د هیواد په ګټه ده او که نه. موږ ته ملي ګټې مهمې دي. که هر څوک زموږ ملي ګټو ته ژمن وي، موږ د هغه ملاتړ کوو. ملګرو، زموږ ویډیو ضرور لایک کړئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ.